السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. ګران کتونکو، د کوم زناور چې ښکرې نه وي یا په دغه ښکرو کې نقصان وي، آیا په دای زناور باندې قرباني کیږي او که نه کیږي؟ ګران کتونکو، د کوم زناور یا د کوم څاروي چې په هغې باندې قرباني کیږي، د داسې څاروي چې کم پیدایشي اخکر نه وي، نو په دغه صورت کې په دای زناور باندې قرباني کول دا جایز دي، په دې کې څه خبره نشته دی. او که چېرته دغه زناور پیدایشي ښکر وو، خو دغه ښکرې څه د وجې نه نقصان ورسېدو، مات شول یا هغه کرک شول، هغه زخمی شول، په دغه ټولو صورتونو کې اوس به کتلی شي که چېرته دغه زناور د دغه نقصان د وجې نه دماغو ته نقصان رسېدلی و، نو په دای صورت کې بیا په دغه زناور باندې قرباني کول نه دي جایز. او که چېرته دماغو ته نقصان نه ورسېدلی، نو په دای صورت کې په دغه زناور باندې قرباني کول جایز دي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.